احمد مسعود تازه طالبانو ته د خبرو لپاره پیغام استولی. احمد مسعود ویلي جګړه د حل لاره نشي کېدلی. هغه ویلي جګړه د حل لاره نه ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ پخوانی لومړی مرستیال او د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته یې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلي احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبان هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هیڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. ښاغلي احمد مسعود له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکه نه شو ورکولی. دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. باید افغانستان ملي مقاومت ډلې شورا سره کینی او خبرې پیل کړي. احمد مسعود ادعا کړې چې طالبان د توکمیزو لږیو حقونو تر پښو لاندې کوي او په خبره یې غواړي ټول له یو شان حقونو برخمن واوسي. خو طالبان ادعا کوي چې په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو توکمونو ته حق ورکړی دی. طالبانو ویلي موږ یو ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او ټول افغان ولس پښتون تاجک هزاره چې هر څوک وي موږ ورته یو رقم حق ورکړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.